کیسه ده وایي خدای خپل یوه پیغمبر ته ویل چې قوم دې نافرمانه دی او ما ورته دوه عذابونه غوره کړي، ته دوی ته ووایه چې په دې دواړو عذابونو کې کوم یو غواړي. پیغمبر همداسې وکړل، خپل قوم یې راټول کړ، ورته ویې ویل چې پاک الله له تاسو ناراضه دی، قحطي یا لوږه در باندې راولي او یا هم بې اتفاقي. اوس تاسو خوښه ده چې په دې دواړو کې کوم یو عذاب غواړئ. خلکو چې سوچ وکړ ویې ویل چې اتحاد او اتفاق غواړو، که کله په اتفاق یو که لوږه یا قحطي هم راسي یو بل سره به مرسته کوو. همداسې یې وکړل، تر بې اتفاقي قحطي یا لوږه غوره وبلله. د وخت تېرېدو سره د خلکو باندې لوږه هم رانغله. آخر یې د پیغمبر ته ویل چې دا څنګه کېدی سي چې تا موږ ته ویل چې په تاسو د الله عذاب راځي خو راباندې رانغئ. پیغمبر چې بیا له خپل رب سره خبرې وکړې، هغه ورته وویل چې دا خلک بختور وو، اتحاد او اتفاق یې غوره کړ او د دې اتحاد او اتفاق له برکته ما ورباندې لوږه هم نه راوسته.